سلام او وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. د پاور پوینټ د درسونو د لړۍ په دوام سره راځو خپل لسم درس ته. نن د پاور پوینټ د ویډیو لړۍ لسمه ویډیو ده. نو مونږ په تیر درس کې تر ترانزیشن انیمیشن د اپشن نه خلاص کړو. راځو نن د سلاید شو ټاب وایو. د سلاید شو ټاب کې اپشنونه ټول د سلاید د ښودلو دي، چې تاسو سلاید فول سکرین کوئ یا غواړئ سلاید شو کړئ. نو د دې لپاره به زه یو پاور پوینټ سلاید را خلاص کړم چې د پاور پوینټ سلاید تیار را سره وي. دا سلاید مو راوړه. کله چې تاسو سلایډونه جوړوئ پای ته سلایډونه مو ایډیټینګ یې پای ته رسیږي، نو دا چې کله تاسو پریزنټ کوئ نو دا باید فول سکرین پلی شي، چې دې ته موږ په پاور پوینټ کې سلاید شو وایو. د تنظیمات راځي سلاید شو ته په لومړي اپشن کلیک کوئ فرام بیګینینګ، له شروع نه د سلاید فول سکرین کیږي. شارټکټ F15 دی، کلیک پې وکړئ. دا ته سلاید شو وایي چې سلاید فول سکرین شي، او تاسو د ایرو کی یا د چپ کلیک په کېکاږلو سره کولی شئ دا سلایډونه چینج کړئ او تغییر یې کړئ. بل اپشن دی فرام کرنٹ سلاید دی. فرام کرنٹ سلاید په هر سلاید چې تاسو کرسر وي، مثال ما څلورم سلاید انتخاب کړی، که زه په دې باندې کلیک وکړم څلورم سلاید شو کیږي. کسټم سلاید شو کې تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې یو څو سلایډه انتخاب کړئ او هغه سلاید شو شي. د مثال په ډول زه راځم نیو ته، زه غواړم اول دوهم دریم او څلورم سلایډونه فقط سلاید شو شي او همدغه زه کسټم انتخابوم. نو دا به انتخاب کوئ، اټ باندې به کلیک وکړئ، دې ته به اوکې وایي. اوس چې کله تاسو شو ورته وایه نو تاسو ته فول سکرین فقط اول سلاید دوهم دریم څلورم ښکاري، خو کله چې بل غواړو چینج کړو نه چینجېږي، ځکه موږ تر څلورو پورې انتخاب کړي وو چې دا کسټوم سلاید شو ده. تاسو په خپله خوښه دا انتخابوئ. بله چې دی سیټ اپ سلاید شو دی. سیټ اپ سلاید شو کې یو څه اپشنونه لري چې بعضې مهم اپشنونه تاسو ته وایم. لومړي درې اپشنونه چې دي دا د سلاید شو په اړه دي. اوس که چیرې زه دا فول سکرین پلی کوم نو لومړی اپشن باید انتخاب کړم. که دوهم اپشن انتخاب کړم نو هر سلاید په بیله بیله صفحه کې راځي او یو د کلوز بټن ورسره پیدا کېږي. دریم اپشن که تاسو دا انتخاب کړئ دا فول سکرین یو سلاید شو کېږي خو بیا چینجېږي نه، یعنې که تاسو یو سلاید شو کړئ نو په همغه کې پاتې کېږئ، نو تاسو نشئ کولی هغه سلایډونه چینج کړئ. دې کې دا اول صحیح دی چې انتخاب وي، ځکه دا نارمل حالت دی. بل اپشن لاندې سره راځي شو اپشن کې لوپ کنټینیوسلی انټل اسکیپ دی. کله چې سلایډونه تاسو شو کوئ، مثال زه به راشم د آخر سلاید به شو کړم، شفت F15 ونیسئ تر څو دا سلاید شو شي. نو چې کله زه اروکي کېکاږم غواړم چې له دې ځای نه ووځم یا له دې سلایډه لاړ شم، نو سلایډونه پای ته رسیږي ځکه دا آخري سلاید دی او بیا له سره هم نه شروع کېږي. نو که چیرې تاسو غوښتل چې پای ته ورسیږي بیا له سره شروع شي، نو دا اپشن به فعاله کړئ. شو وداوت نریشن دی. که چیرې د سلایډو په بیکګراوند کې تاسو کوم میوزیک بیکګراوند ایښی وي، چې مخکې مونږ ویلی یو څنګه تاسو آډیو فایل اټ کړئ، نو دا که چیرې فعاله کړئ نور هغه نه پلی کېږي، غږ یې نه راوځي، د لوډ سپیکرونه آف کېږي. او شو وداوت انیمیشن که چیرې تاسو انیمیشن ورکړی وي، د انیمیشن چې موږ په تیرو درسو کې ویل، یعنې یو ټکسټ ته یو متن ته تاسو حرکت ورکړی وي، نو که غوښتل مو چې هغه حرکت هم را نشي بیا به تاسو شو وداوت انیمیشن انتخاب کړئ. دوه لاندې نور اپشنونه دي چې پن کالر او لیزر پوینټر دی. دا چې کله تاسو سلایډونه شو کوئ په دې حال کې رایټ کلیک وکړئ، بیا راشئ دلته موږ پوینټر اپشن لرو. کله چې لیزر پوینټر انتخابوئ، یعنی شکل لیزر ته ورته دی، چې کله استاد یا څوک پریزنټیشن ورکوي نو د دې په خاطر چې د لیدونکو توجه همغځي ته وي، یو لیزر دی خو سور رنګ لري. دا یا چې زه راشم پوینټر اپشن ته او دلته پن انتخاب کړم، د کوم ساحه چې زه په نښه کوم یا کوم ساحه کې چې زه غواړم لیکنه وکړم د دغه قلم یا دغه مارکر په واسطه، نو رنګ سور دی. دا رنګ کولی شي تاسو تغییر کړئ. د دو تغییر کوم ځای کې دی، هم دلته سلاید شو کې کولی شئ د سره رنګونه تاسو ورته تغییر تبدیل کړئ. سلاید شو دی چې تاسو ټول سلایډونه غواړئ شو کړئ، فرام که غواړئ مشخص له یو سلاید تر بل سلایډه پورې، او که کسټم سلاید شو چې وخته مونږ کسټم کړي وو، یو څو دانې مشخص انتخاب کړي وو، تاسو هغه شو کوئ. لاندې به د سلایډو د ټایم په اړه دی چې یو مینولی دی، یو یوزینګ ټایمینګز دی، چې کله تاسو ټایم ثبتوئ دا اپشن اوس راځي، اوس یې وایي انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ. او سلاید شو مانیټور دی، چې مانیټور که چیرې تاسو دا شو کوئ او تاسو د کمپیوټر سره پروجیکټور یا LCD وصل کړی وي، بیا تاسو دلته اتوماتیک انتخابوئ که پرایمري مانیټور انتخابوئ.
بل اپشن دی هایټ سلاید دی. هایټ سلاید مشخص یو سلاید غواړم شو نشي. د مثال په ډول که زه دا سلایډونه شو کوم یا اول سلاید یا دوم سلاید او دوم سلاید پکې هایډوم دلته علامه هم پې راغله. اوس چې کله زه دا شو کوم په دې شکل فول سکرین یې کړم اول سلاید شو کېږي چې کله کلیک کوم عین دریم سلاید ته ورځي ځکه چې دوم سلاید موږ هایډ کړی دی او کله چې بیرته له هایډ وباسي. بل اپشن دی ریهرس ټایمینګ دی. ریهرس ټایمینګ چې کله دا اپشن کلیک وکړئ فعاله کوي سلایډونه فول سکرین کېږي. په هر سلاید کې چې تاسو هر څومره خبرې کوئ بحث کوئ تشریح کوئ د هر سلاید سره بیل بیل په دې کونج کې چپ طرف کې وګورئ وخت ورسره ثبتېږي. یعنی هر سلاید ځان ته وخت ثبتوي. که زه دوم سلاید ته ځم دوم سلاید کې بیا دا وخت بیا له سره ثبتېږي. دریم سلاید ته ځم دلته بیا وخت له سره ثبتېږي. هر سلاید ته بیل بیل ټایم ثبتېږي وخت ثبتېږي چې کله به تاسو دې نه ویډیو جوړوئ نو همغه مشخص په همغه اندازه باندې جوړیږي. یعنی تاسو چې کله فایل ته راځئ په فایل کې د اپشن زه یادونه وکړم ایکسپورټ دلته چې موږ ویډیو جوړوله کریټ ویډیو نو دلته هغه د سلایډو وخت معلوم و 15 ثانیې و. که چیرې تاسو دغه وخت ټایم ټاکلی یا هر سلایډ ته مو بیل بیل وخت ثبت کړی دلته اپشن یوز ریکارډ ټایمینګ به انتخاب کړئ نو کله چې دنه ویډیو جوړوئ هغه ټایم دې سره ثبتېږي کوم چې تاسو په ریهرس ټایمینګ کې ثبت کړی دی. بل اپشن دی ریکارډ سلایډ شو دی. په ریکارډ سلایډ شو کې تاسو کولی شئ خپل غږ هم ثبت کړئ خپل تصویر هم ثبت کړئ کولی شئ تاسو د خپل تصویر پکې راوړئ. نو د دې لپاره به تاسو له شروع نه غواړئ دا سلایډ شو شروع کړئ او ریکارډ شروع شي که له فعلي سلایډ نو له سر نه به یې شروع کړو. دا حالت راځي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه خپل تصویر هم راوړئ شیر یې کړئ شریک یې کړئ او غږ هم. دلته به تاسو په ریکارډ باندې کلیک وکړئ چې کله ریکارډ شروع شي په دې ریکارډ کې زما تصویر هم ثبتېږي سلایډونه هم راځي. که زه سلایډ چینجوم نو هر سلایډ ته زما بیلې بیلې خبرې ثبتېږي بیل بیل تصویر راځي. خلاصه یعنی هر سلایډ تاسو تشریح کوئ ستاسو تصویر ستاسو غږ هر څه راځي. کله مو چې کار پای ته ورسېد راځئ تاسو په سټاپ باندې کلیک کوئ او کله چې اوس له دې حالت نه ووځئ تاسو که وګورئ ټولو سلایډو سره ستاسو هغه عکس راغلی دی او دلته چې کلیک کوئ دې ریکارډ کې زما تصویر هم ثبتېږي سلایډونه هم راځي. که زه سلایډ چینجوم دې سره نو هر سلایډ کې تاسو تصویر او غږ هر څه راځي کولی شئ ورسره ریکارډ یې کړئ. څنګه اپشن دی پلی نریشنز دی که چیرې په بیکګراوند کې تاسو کوم میوزیک ایښی وي نو دا پلی شي او که پلی نشي. یوز ټایمینګ که چیرې تاسو ریهرس ټایمینګ نه کار اخیستی وي ټایم ورسره ثبت کړی وي آیا دا په ویډیو کې راشي یا چې کله تاسو دا ویډیو کوئ او سلایډ شو حالت کې شو میډیا کنټرول دغه ته میډیا کنټرول وایي چې تاسو دې ځای نه یا ویډیو یا اډیو پلی کوئ سټاپ یې کوئ دا ښکاره کړي درته په سلایډ شو حالت کې. او بیا هم د مانیټور موضوع ده چې تاسو دلته مانیټور اتوماتیک انتخابوئ چې کله یې سلایډ شو کوئ او یوز پریزنټر ویو دی که چیرې دا فعاله وي هر کله چې تاسو دا سلایډ شو کوئ نو تاسو ته یو توره صفحه راځي نو دا هغه وخت راځي چې کله تاسو دوهم مانیټور ولرئ. زه فعلا له مانیټور سره نه یم وصل چې کله مانیټور سره وصل شي بیا دا اپشن فعاله کوي تاسو ته به سلایډ شو په یو بل جدا صفحه کې راشي او له غځې نه کولی شئ تاسو خپل سلایډونه کنټرول کړئ.